فعلا خو اوس بیکاره یې فعلا اوس بیکاره یو. نو اوس څه شی شته دی نوره؟ خو که چکني ولګوو چکنی نه خرڅېږي، که اچار ولګوو اچار نه خرڅېږي، نو څه وکړو؟ رنګارنګ سامانونه تیاروو، کلچې دي، مټایانې دي، پشترۍ دي، راسګولې دي، شیرفري دي، او بازار کې ریټونه جګ دي لکه غوړي، بره، اوړه، ګاز، داسې نور شیان جګ دي. موږ هغه شی داسې نرخونه هم جګ کړي نه دي. یاره دا کاروبار خو زه ډېر وړوکی وم چې دا کاروبار زه کوم، خو په شریناب کې تقریبا یو 10 کاله کېږي دلته زه کاروبار کوم د کباب. نو دا تاسو دا هم څمکني شاریناو. دلته راغلی یم د یو ځوان سره غواړم چې د ده سره لنډې خبرې ولرم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شکر الحمدلله. تاسو ښه یاست؟ شکر. ډېر ښه. که خپل ځان را وپېژنې. نوم یې نعمت الله زعفران د پکتیا ولایت سید کرم ولسوالۍ اوسېدونکی. که د خپل دکان په باره راته ووایې چې دلته تاسو کوم شیان چې دی خرڅوئ؟ دکان خو ماشاءالله ښه ده. موږ رنګارنګ سامانونه تیاروو، کلچې دي، مټایانې دي، پشترۍ دي، راسګولې دي، شیرفري دي، نو رقم شیان دي انشاءالله. نو بس ښه ده ماشاءالله. الله دې برکت پکې واچوي. څنګه دا کاروبار مو اوس؟ ښه ده الحمدلله، بالکل ښه ده. څنګه دا د روژې مبارکې لپاره مو څه تخفیف کړی ده که نرخونه مو لوړ ساتلي دي؟ نه تخفیف مو نه ده کړی، د سزا کړی تخفیف مو ولا کې کړی. او بازار کې ریټونه جګ دي لکه غوړي، بره، اوړه، ګاز، داسې نور شیان جګ دي. موږ هغه شی داسې نرخونه هم جګ کړي نه دي. ډېر ښه. څنګه دا زده کړې دې کړې دي؟ زده کړې مو کړې 12م صنف په پوره. ډېر ښه ماشاءالله. څو کاله کېږي همدا کار پر مخ وړې؟ یو 15 میاشتې کېږي موږ شاریناو کې دا کار مخ ته وړو. ډېر ښه. همدغه شیان چې تاسو یادونه وکړله دا تاسو خپله پخوئ که له بل ځای څخه یې راوړئ؟ دا هر څه موږ خپل ولسوالۍ کې تیاروو، بل ځای څخه نه راوړو، موږ خپله تیاروو. استادان خپل دي ټول. ماشاءالله. په اخر کې دا راته ووایئ چې د تاسو همدا بیکري کوم نوم سره یادېږي او چیرته موقعیت لري؟ دا بیکري نوم خو دا سید کرموال بیکري شارینو بازار د ملا چنار مارکیټ کې موقعیت لري. ولس ته مو دا پیغام ده چې تعلیم وکړي او مینه وکړي او بل نه جاریږي او بس داسې نور څه نه.
سره غواړم د ده په اړه یو لنډ معلومات واخلم. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څنګه یاست؟ د روژې مبارکې سره او صحت مو څنګه ده؟ الحمدلله ډېره ښکلې روژه ده، ډېره په خیر سلامت سره تېرېږي او شکر دی. بس کاروبار هم ښه دی ورکې، موږ صحتمند یو، برابر یو ورکې. اوریدونکو ته او لیدونکو ته خپل ځان معرفي کړئ. ما نوم خو ظاهر دی او دلته پلوان نومې شعور یمې شیریناب بازار کې دی څپرې اډې سره بس زما دکان دی په دغه ځای کې. ډېر ښه. دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي دا کاروبار په مخ ته وړې؟ یاره دا کاروبار خو زه ډېر وړوکی وم چې دا کاروبار زه کوم، خو په شیریناب کې تقریبا یو 10 کاله کېږي دلته زه کاروبار کوم د کباب. څنګه دا اوس کاروبار مو روژې کې څنګه ده او بیا په بزۍ کې څنګه ده؟ الحمدلله د روژې او د بزۍ کوم توپیر نه لیدل کېږي وکې. په روژې کې هم ښه دی او بزۍ کې هم ښه تېرېږي، کاروبار هم ښه دی، ښه سور کې دی ورکې. ډېر ښه، الله دې نوره برکت پکې واچوي. څنګه ده دلته تاسې څه پخوئ؟ دلته خو مو په روژې کې صرف کباب دی او پیکاوړې دی، چکني دا خرڅو، او بزۍ کې چې دی کړهي دی، سیخ کباب دی، چپلی کباب دی، دغسې وغیره نور سامان هم ورسره وي لکه لوبیا موبیا شوه کې دا شیان هم وي. پیغام دې لنډ پیغام دې که راته ووایي؟ بس لنډ پیغام خو دا پیغام دی چې روژه مبارکه میاشته دی، بس دوی باید عبادت وکړي او تلاوت وکړي، چا سره جنګ ونه کړي او ښه په مینه محبت یې تېره کړي. مننه، ژوندی اوسئ. خیر اوسې، تاسې نه مننه چې زحمت مو وکړو. سره مخ شوی یم، غواړم چې د ده سره لنډې خبرې وکړم. السلام علیکم ځوانه، که په لومړیو کې خپل ځان را وپېژنې. وعلیکم السلام. زه د زیاریوب ولسوالۍ پیلن په څکمنیو ولسوالۍ کې اوسېږم، پتنګ په نامه نامیږم. ماشاءالله. کوم کاروبار کوې؟ مخکې د 4 کاله کساب سره وم، دغه ورېښمین کساب سره. اوس وخت روژې کې بس همداسې لږ نه وزګار یم. فعلا خو اوس بیکاره یې؟ فعلا اوس بیکاره یو. نو اوس څه شی شته دی نوره؟ خو که چکني ولګوو چکنی نه خرڅېږي، که اچار ولګوو اچار نه خرڅېږي، نو څه وکړو؟ خو لیدونکو ته څه لرې؟ شعر، غزل، ټپه، بیت؟ بس شعرونه خو نن سبا د امارت بدشایه دی، امارت بدشایه کې بند دي که نیز دا مو ښه ډېر دي وله. یو چې څومره شوخې دي د ستا د بڼو څوکې سرووي دي تان هډوکي. یو چې څومره شوخې دي د ستا د بڼو څوکې سرووي دي تان هډوکي. وی چې ستا د مینې پلوس هم څومره رامیان دي همیشه مې لټوي دي زړه ګنډوکې. وی چې کله کله چې په نیمو شپور بیدار شم نو رویشوي مې له د ستا د بنګړو کوکې. وی چې ستا د مینې جل وهلي مرغان راشي او د زړه ډانډ کې مې رمې شوي مخو کې. ډېر ښه، ډېر ښایسته، ماشاءالله. روژه دې بس دومره بس دی، نوره به د خپله روژې کې ذکر اذکارو پسې اور نه اچوو.